چې په ګناه باندې خو زمونږ زړه ووژلی شو ختم شو کم کیفیت موږ انتخاب کو چې الله عز وجل زمونږ دا مړ زړه بیرته را ژوندی کړي او په خپل طرف باندې روان کړي دا ډېره اساسي خبره ده علاج دی دا وقایه ده امام ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین کې په دې باندې مستقل باب یې ښودلی دی چې څنګه به موږ دا خپل زړه د رب العالمین په طرف باندې ور روان کو او څنګه به موږ دا مړ زړه را ژوندی کو د هغې دپاره تقریبا قرآن جمع سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 15 کړنې ښودلې دي هغه ځان له بالکل نشاندهي کوي شکر مو چې یو ډاکټر له ورشي چې دا علاج کوي څنګه یې کوو د زړه تکلیف مو چې دا کار کوي دا مه کوي څنګه پابندي کوو جناب ډاکټر صاحب دا خبره کړې ده راځئ قرآن و سنت الله عز وجل و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 داسې امور ذکر کړي دي چې د ګناه د وجې نه کم زړه وژلی شوی دی چنجن شوی دی هغه پرې راژوندی کېږي اول بالقرآن اول په قرآن باندې الله عز وجل فرمای وی د قرآن مثال په شان د اوبو دی سیلاب چې کله را روان شي یو لښتی وړوکی دی یو متوسط دی یو عالی دی یو خوړ دی یو دریب دی ابو موسی اشعری هغه روایت پیش کړی دی قرآن چې کله بیانېږي په دې لاندې انسانانو کې الله عز وجل همداسې استعدادونه برابر کړي دي څوک ټول قبضه کوي څوک نیم قبضه کوي څوک 3 حصه قبضه کوي څوک 4 قبضه کوي وی د دې مثال په شان د دریب دی په اوبو باندې فصل را شینکېږي را برابرېږي موږ زړه په دا قرآن باندې ژوندی کوو ان بینه سورة انفال کې وایي چې ښکاره دلیل مې ته راوړو چې برې برې زړه را ژوندی کوم قرآن له وخت ورکړه عثمان ابن عفان فرمایي وی موږ چې کله د قرآن تلاوت ونکړو د ورځې موږ له حیا راځي ته وګوره تا څومره تلاوت د قرآن وکړي ته وګوره د پوهنتون دپاره د یونیورسټۍ دپاره د یو بل بورس دپاره چې یو ملک رسي د هغې دپاره څومره تیاریانې موږ کوو څومره چپټر یې ګورو څومره کورسونه څومره امادګیانې تا کله کړې چې امادګي قرآن کم قاری صاحب سره ناست چې الفاظ صحیح کم یو عالم خواله ورغلی چې تفسیر معنی زده کم که چېرته داسې کیفیت تا غوره کې مړ زړه به دې الله عز وجل را ژوندی کي و الا کې نه ژوندی کېږي تقسیم اوقات برابر کا هر سړی په خپل فامیل دپاره څنګه تقسیم اوقات جوړ کړی دی چې هفته کې 2 ورځې دي په دې ورځ باندې به طور مثال دا سبزي په دې ورځ باندې دا حبوبات په دې ورځ باندې دغه لحم په دې ورځ باندې دا دا تقسیم اوقات ما ته خپل زنانه له جوړ کړي چې ته به 40 غنټې دې ژوند کې دومره پاري تلاوت د قرآن پاک کوي دومره رکوګانې به کوي او دومره به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي او دومره به دا ذکر کوي بیا دې زه منم چې دا مړ زړه دې ژوندی کېږي